اول وینا بدی د پار درملوی نن امت مریض دا خود دې علاج کوونکی نشتا د دې ډاکټران او د دې طبيبان په اختلاف اختدي هر څوک اختلاف کې واقع دا نو الله فرمایي زما طرف ته دعوت کوي زما طرف ته کچرستاسو په یو خبره کې اختلاف راغی نو الله فرمای تعالوا راشی الى کلمت سواء بیننا وبینکم اغا خبره تراشی چې زمونږ او ساسي هغه باندې اتفاق ده د الله او د رسول خبره په دې باندې مونږ ولګوي دا حبل الله دا هغه رسیدا چې الله طرف ته مرسوي ذکر الله فرمای واعتصموا بحبل الله مونږ ولګوي اعتصام بالله وکي دا اللہ پر رسی باندے دا اللہ رسی قرآن و سنت دا ہا دین دا چی محمد رسول اللہ باندے نازل شوئے دا و صحابہ کرامو تے پرخی دا مضبوط راونی سے تنظیم پرستی نتیر شئی شخص پرستی نتیر شئی ملک پرستی نتیر شئی امتا دا امت دیر شوی دا تدی امت دا پارا شپورس پاری کول پکار دی محمد رسول اللہ فرمائی من دل علی خیر فلہو مثل اجر فاعلی سوک چی دا خیر لارخی خلقو تا کتاب آغی کی شرکتو کتاب آغی باندید خلقو تا ترغیب ورک څوک چې د خیر کار طرف ته ترغیب ورکي نو د عمل کوونکي په شان اجر به محمد رسول الله فرمایي تا ته ملاويږي اے مسلمان اورا خلق د فحاشه د پارا د بی دینه د پارا او دارنګي د مسلمانانو د ذلت کولو د پارا ذلیل کولو د پارا شپورز فحاشه خوري نو اے مسلمان اورا رازت د الله کتاب شیر کا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت لک څنګه چې په جماعت او منبر کې بیان دغه سه هم په میډیا کې بیان کا چې ټول امت واوري زکه دین نصیحت دا دین خیر فائدہ دین هغه دین چې الله غوړه کړی دا